د رور کمنټ کړی دی که نه وایي که دا ویښتان مې پکې فرشتیا ښه شي که نه نو قیمتي ډالۍ مې منلې ده وروره نو ډالۍ ته زما هېڅ ضرورت نشته. ستاسو د تخلص مننه. صرف دعا راته کوه دا نسخه درته یو ځل بیا وایم ما په یوټیوب باندې هم ویډیو اپلوډ کړې ده خو بهرحال که تاسو اوس یوټیوب ته نشئ تللی که نه نو زه درته دې ځایږي نه په زباني دی وایم د شړشمو د تیلو یو بوتل به راواخلئ صحیح شو. ورسره به میتي دانه او کلونجي راواخلئ 3 سیزونه شو. څلورم سیز به ورسره د سیدلي نه د وټامین ای کپسول راواخلي چې ورشئ که نه هغه ته ووایي چې وټامین ای کپسول راکړه که نه نو هغه به تا د وټامین ای کپسول درکړي. 4 سیزونه شو. پیاز او اوږه به راواخلي. دا 6 سیزونه تاسو ته پکار دي. په چوله باندې به معمولي اور ولګوئ یو پتیله به پې کښېږدي صحیح شو. چې پتیله دې پې کېښوده په هغې کې به د شړشمو تیلو نیم بوتل واچوئ. نیم بوتل چې د شړشمو د تیلو واچوه هغې نه بعد ورته د میتي دانه او کلونجي مکس وړه دواړه وړه کړه میده یې کړه او دا په دې تیلو کې واچوه. ورپسې پیاز او اوږه واچوه ټیک شو. چې پیاز او اوږه دې واچول او میتي دانه او کلونجي دې واچوله دا اور به نرم پرېږدي لوګ لوګ چې مطلب صرف دې له هیټ ورکوي چې دا پیاز او اوږه پکې معمولي داسې زیړ زیړ کلر کې شو که نه وروره دا به واپس د چولې نه کوز کړي او دا به ساړه کړي. دا کله یخ شو نو یو کپړې ته یې واچوه او ټیټې مطلب دا دې نه دا تیل وباسه. دا تیل چې دې وباسل دی کله که نه نو د وټامین ای دا کپسول به راواخلي او دا به کې د 15 نه تر د 8 کپسولو پورې دا په منځ باندې نیم کې هغې کې دننه جیلي هغه وټامین ای جیل چې کومه دي دا د تیلو کې واچوئ صحیح شو. چې دا تیلو کې واچول نو بس تاسو تیل تیار شو. د شپې نه چې کله وده کېږئ په لاسو کې ترې راچوئ چې څونه مقدار کې تاسو لګوئ که نه او په یختو باندې ټول دغسې افلای کوئ. یخته به پکې داسې نه مږئ د دې ګوتو به د سرونو باندې داسې په یختو کې افلای کوئ صحیح شو. او ټوله شپه یې پرېږدئ سهار له وینځئ یقین وکړئ چې 2 یا 3 هفتې مو دا نسخه استعمال کړه نو ټول عمر به ماته دوا کوئ. او زه یې په خپله هم اوس کوم دا زما د یخته ستاسو ته مخامخ دي زما ټیک شو. مزید هم که بیا چاته په کیسه دغه ما ته کمنټ کولی شي نو زه اني ټایم تابعدار یم. ها ستاسو د هیلپ کولو ډېره مننه. السلام علیکم.